صحیح بخاری کې دا حدیث د فضائل قرآن کې امام بخاری دا کتاب المغازی کې راوړی دی، په غزوه احد کې راوړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله چې د احد غزا او معرکه ګرمه شوه، په دې کې د مسلمانانو نه 70 کسان شهیدان شول، 70 کسان او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شول. داسې د ګرمۍ ورځې وې لکه څنګه چې د جون جولای ګرمي و، د اګست ګرمي ده، سخته ګرمي وه. مسلمانان زخمیان هم ډیرو، چور چورو به زخمونو باندې، محمد رسول الله هم زخمی و، صحابه هم زخمیانو، او 70 کسان لاشونه چې دا په میدان جنگ کې پراتو، حمزه بن عبد المطلب رضی الله عنه، مصعب بن عمیر رضی الله عنه، دا ټول خلک ټوټې ټوټې په میدان کې پراتو، د دوی قبرونه. نبی اسلام امر وکړ چې ټولو کسانو له قبرونه ځان ځان له جوړول دا ګران دي، کولو کولو قبرونه وکنئ، دو ملګري، درې ملګري، څلور ملګري په یو قبر کې واچوي. د کفنونو قلت چې کله پیدا شه نو به یو غټ څادر پیدا کړي او 4-5 کسانو نه راتاو کوي، په یو څادر کې ډېر کسان راتاو کوي او بدیو کفنونه واچوي. نور عام د شهیدانو چې کمی کپړې واغو دغه کفنونه صحابو کفنونه هم دغه شان جوړ کړ چې یو غټ څادر پیدا کو، 3-4 کسانو نه تاو کو. کله چې قبرونه تیار شو او د مسلمانانو د شهیدانو دفن شروع شو، نو ملګرو په دې دفن کې افراطفری کوله، هر سړي به تادی کوله، ملګری به قبر ته کوزاو. نبی صلی الله علیه وسلم ته لک صبر وکي، په دې شهیدانو کې هغه کسان ولټوي چې کوم د قرآن عالمان دغه به وګوري، کوم چې د قرآن حافظان دي دا کسان به لګ ولټوي، دا څوک دي بکی. صحابه وی بیا موږ شهیدان اړول چې کوم سره د قرآن حافظو، د قرآن کریم عالمو، قرآن و سنت و ته یاد، نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې دا په دې قبر کې لږ مخکې کېدوي، عالم په دې قبر کې مخکې کېدوي د بل ملګري نه. فاذا اشیر الى احدهما قدمه في اللحد، نبی علیہ السلام مه ودرېږي ایهم اکثر اخذ للقرآن، کم یو د قرآن ښه عالم دی، د قرآن ښه حافظ دی، دا په قبر کې مخکې کېدوي. بیا ملګرو اشاره کوله موږ ته چې دا فلانه سره قاری صاحب دا شهید شوی چې دا قاری صاحب دی، دا مخکې کېدوي، دا فلانه چې دا عالم دی، د الله د نبی د حدیث او حافظ دی، دا په دې قبر کې مخکې کېنوي، دا مخکې سره د قرآن او د حدیث ماهر دی، دا په قبر کې مخکې کېدوي. په دې ترتیب باندې عام ملګری چې هغه ته قرآن او حدیث کم یادو دا مرسته کې خودل، چاته چې قرآن او حدیث ډیر یادو دا په قبر کې مخکې کې خودل. دې ته ویل کېږي د قرآن کریم شرافت، دې ته ویل کېږي د قرآن کریم عظمت. ورونو د دنیا په حکومتونو کې نن د حکومتونو مقابله تاسو ته معلوم دي څومره زور خلک د حکومت د پاره د کرسۍ د پاره څومره تیز منډه شروع وي، یو میاشت نه، 2 میاشتې نه، 3-4 میاشتې مخکې د هغې دپاره اشتهاراتي، د هغې دپاره داخلي، د هغې دپاره دروغ رښتیا او منډې والي د هغې دپاره. لیکن هغه چې د مکې مکرمې حکومت چې شاته میلاوېده دا په دې خصوصیت باندې میلاوېده، د هغه سره سرټیفیکیټ د الله رب العالمین د کتاب او د محمد رسول الله د سنتو سرټیفیکیټ ورسره. نو عمر وفرمایل چې ستا نبي دا فرمایلی چې د قرآن علم باندې الله ډېر خلک اوچتوي او د قرآن په بې علمۍ او په نه پوه کولو باندې ځان الله ډېر خلک ذلیله کوي. قبر چې دا یو تنگ سوری ده، یو تنگ ځای دی، که څوک پکې مخکې کېښودلی شم خیر دی، که وروسته کېښودلی شم خیر دی. هم د الله رسول فرمایي نه. ابو داود ترمذي کې اوس دا الفاظ دي، صحابه ویل چې قبلې ته به موږ هغه سړی مخکې کېښودو چې کوم سړی د قرآن ماهر هغه به قبلې ته مخکې کېښودلی کېده، ځکه په جومات کې دا سړی د خلکو نه مخکې دی، په مدرسه کې دا سړی د خلکو نه مخکې دی. حکومت او مشري د علاقې دا د اختیار دی او د حق دی، دا سړی په قبر کې هم د خلکو نه مخکې دی، ځکه دا سړی د قرآن عالم دی او د قرآن ماهر دی. دې ته زمارونو د علم د کتاب او د سنت د هغې شرافت وي، د هغې فضیلت وي. بل مثال امام بخاری کتاب الاذان کې راوړی دی، عجیبه مثال دی د نابالغ سړي امامت. امام مسلم هم دا راوړی، صحیح حدیث کې راغلی، نور عام سننو کتابونو کې شته. عمر بن سلمه وی موږ په یو ځای کې د روډ سي بانډه علاقه وه، دغه زمانه و چې نبی صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې پاتې کېده، وی خلک به راتلل د الله د رسول خوا ته، بیا به دغه ځای نه وفدونه تلل او قرآن نازلېده. وی زموږ د کور په خوا باندې د خلکو لار وه، نو زه وړوکی نابالغه هلک وم، 5 کاله 6 کاله زما عمر و، نو زموږ د کور په خوا به چې خلک تلل نو زموږ کور څه به یې دمه کوله.
نو زه به بهر ته ووتم د هغو خواته، نو هغه به د مکې نه د الله د رسول د خوا نه راغلي وو، نو ما ته به څه ایتونه ویل چې دا ایتونه نازل شو، دا نازل شو، هغه ما یادول ستا عربه سم د حافظو تکړی، د عربو حافظې ډېرې ښې، نو ما د قرآن هغه ایتونه ما د هغه ملګرو نه یادول چې کوم ملګري په دې لار باندې مسافر تېرېدل. وی ډېره زمانه وشو چې ما د قرآن ډېره حصه په دې طریقه یاد کړه چې زمونږ په علاقې د مسافرو خلکو لاره وه، هغه مسافر چې د الله د رسول ملاقات له بتللو بیا زمونږ د کور په لاره تلل. و څه زمانه پس زما پلار لاړ د نبی سره ملاقات له زمونږ د قوم خلک چې وو د هغو شوق د اسلام څخه پیدا شو، د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام ملاقات له ورغلل. ویا خلک چې د هغه ځای نه واپس راغلل، نبی اسلام د څو خبرې کړې وې، یو د منځ خبره ورسره کړې وه او بل د مسجد خبره ورسره کړې وه چې تاسو به ځان له مسجد جوړ کړئ جومات، هلته به خلک منځ کوئ او په ترتیب باندې به منځ کوئ، د جمع او د جماعت اهتمام به تاسو کوئ. وی کله چې زما پلار راغی نو man ته ویل چې بچیا موږ ته نبی علیه السلام داسې ویل چې تاسو به منځ کوئ او جومات او مسجد او د هغې اهتمام وکړئ، بیا به څه کوو؟ وی خلکو یو چپوتره شان جوړه کړه، څه سیزونه میزونه پاسه واچول، ډکې مکې و د هغې یو ستوری موږ جوړ کړ چې د هغه زمانې د مسجد همدا طرز و. وی بیا خلکو چې ملګری مخکې کوو چې هغه موږ له دا جمع راکوي. وی په دې ټول کلي کې چې زما پلار هم پکې و، په دې عام کلي کې هېڅوک هم دومره نه و چې هغه ته قرآن ډېر یاد و سوا زما نه. وی ما ته قرآن ډېر یاد و، نو ټولو ملګرو په ما باندې نظر واچو چې دا عمر چې دی دا به مخکې چې موږ له به دا سړی کوي. تاسو به اوس دا تصور کوئ چې د عمر به څو کاله عمر صحیح بخاری کې راځي عمر خپل عمر خپله وی زما شپږ کاله یا اووه کاله عمر و چې ما ملګرو له به جومات کې امامتي کوله. ابو داود ترمذي کې صدا الفاظ راغلي چې ما د خپلو ملګرو د علاقې چې کومې جرګې وي هغه جرګې به ما ورسره کولې، او دا الفاظ هم په ابو داود کې دي چې ما د علاقې جنازې هم کولې، د خپلې علاقې جنازه، د علاقې جرګه او د علاقې د خلکو مخکې ته منځ کول، او زما عمر شپږ کاله یا اووه کاله زما عمر چې ما خپلو کلیوالو له دا کار کوو. دې ته وایي زما وروڼو عزت د قرآن او د سنت. قرآن او سنت هغه څه دی چې دا بیټې ما سړي له عزت ورکوي، بیټې ما مشري چې غواړي قرآن زده که، په ځان لم زده که او خپلو بچو باندې هم قرآن زده که، الله به دله بیټې ما مشري درکړي، الله به دله بیټې ما عزت درکړي کله چې تا او ستا بچو قرآن او سنت زده که. د دنیا د امامتۍ مثال مې هم درته بیان که، د قبر د مخکیوالي مثال مې هم درته بیان که، او دنیا د حکومتونو او د خلافتونو کې د مخکیوالي مثال مې هم درته بیان که. دا درې واړه امثله به صحیح حدیثو کې راغلي. دې ته د قرآن برکات وي زما وروڼو. آخري خبره زما وروڼو دا ده چې خپلو بچو باندې علم زده کړئ. دا هغه دور شروع ده چې مدرسې شروع کېږي، اوس 15 شپږ اتۀ 9 ورځې پس د مدارسو داخلي شروع کېږي. یو بچی دو بچی سلف بداول و د حدیث زکات دا د سړی یو 200 حدیثو کې یو 2-3 حدیث خو به یادو باندې یاد کی. د بچو زکات زوی مغه دا ده چې سړی د الله 15 بچی ورکړي، شپږ بچی ورکړي، اتۀ 9 لس بچی الله ولا ورکړي، لونه ولا الله ورکړي، زامن ولا ورکړي. د یو زوی باره کې دا فیصله کول چې دا به قرآن او حدیث توقفي، زما دا بچی به دین زده کوي، قال الله وقال رسول به زما دا بچی زده کوي. دا فیصله د خپلو بچو باره کې نن نه دا فیصله وکړي. کم از کم چې هر کلی کې یو عالم دغه کلی موجودي، په هر محله کې یو عالم، 2 علما، دا دغه کلی علما موجودي چې د کلی اصلاح، د کلی د اتفاق مسائل، د کلی اندرونی مسائل، د کلی پیچیده مسائل دغه علما د کتاب او د سنت د لارې نه حل کوي. دیونه مسلمانانو ورونو دا د علم د قرآن د حدیث داسې مستحب علم هم نه دی، داسې هم نه دی که چا زده که هم خیر دی او که چا زده نه که هم خیر دی. زما وروڼو موږ د انګریزي علومو مخالفت نه کوو، موږ د کالجونو د یونیورسټو مخالفت نه کوو، خو دا زهر هم تاسو ته معلوم دی چې نن په کالجونو کې خلکو ته دا خبره ښودلی کېږي چې ای خلکو د الله تصور نشته. دا علوم هم ښودلی کېږي چې محمد رسول الله یو عام سړی راغلی و. دا علم خلکو ته ښودلی کېږي چې قیامت نشته. دا علم خلکو ته په یونیورسټو د مسلمانانو کې ښودلی کېږي چې بعث بعد الموت نشته دی، د قبر عذاب نشته. دا ټولې خبرې چې دي دا د مولیانو بکواسات دي، دا د مولیانو حفوات دي. داسې دا قرآن یرول کوي، دا مولیان اسې یرول کوي. نه جنت شته نه جهنم شته. سړی چې مړ شو لاړ ختم. څنګه چې د هندوانو عقیده ده، څنګه چې د دهریانو عقیده وه، څنګه چې د سیکانو عقیده ده، دا عقاید زما او ستا په یونیورسټو کې ښودلی کېږي.
کې زه ټول یونیورسيټو باندې دا بدنامه نه لګوم اکثر یونیورسيټو کې زمونږ سره غیر رپورټونه دلته موجود دي داغه مقابله چې کیږي زمارو قرآن او حدیث زده کې خپل بچو باندې علم هم زده کوي تعلیم هم زده کوي یو سړی دی بهترین انجینیر یو هغه دی بهترین عالم د کتاب او د سنت په دې کې هیڅ منافات نشته یو سړی دی بهترین ډاکټر یو د قرآن او د حدیث عالم په دې کې هیڅ منافات نشته خدا به ظلم چې مال الله ته بچی را کړی دی او نه بچی را کړی دی ټول بچی مسکولونو کالجونو کې داخل کړی دی او یو بشم د قرآن او د حدیث علم نه زده کوي او دا باندې زمون کمزوري چې دا لسمو کې د لسن نه پس به علم زکی دا باندې زمون کمزوري دي د لسم نه پس هر بچي دا د پلار په ځای باندې پلاري دا د نیکه په ځای باندې نیکي د تر چا پلارم نشي ول چې دا خبره د سی وکا چې ته سحر منځل نشي را پاسول ته به مدرسې ته به سوالېږي دا خو معلومه خبره ده چې رجی دا لسمو کې دا میټرکو کې نو بیا به علم ته داخل کوم دا ماته معلومه ده د لسم نه ورسته ته د سحر جمله نشي پاتسولې د لسم نه پسته د ماخستن جمله نشي بوتللې د لسم نه پسته داغه غټ موبایل د لاس نشي غستلې چې بچیا دا موبایل مستعمال او دا غلط موبایل له نو دا تمهید یم غلط دی او کمزور دی چې را لسم نو ورسه به بچی علم د داخل کوم او دا به علم کې قرآن او حدیث به زده کی مخکې بچو باندې قرآن او حدیث زده کی مخکې خپل بچو باندې په خپل لونو باندې قرآن زده کی د بهای روکتام چې کیږي زمارونو د غلطو پیشنونو روکتام چې کیږي په خپل لونو باندې قرآن او حدیث زده کی دلته قرآن او حدیث ډیر مدارس الحمدلله مخکې به خلک مردان ته اسلام آباد ته بدل پیښور ته بدل زما استاد په دې میدان کې د اول درجې نه والا د صحیح بخاری پورې کتابونه په دې میدان کې لوستل کېږي په دې نزدو علاقه کې زما استاد مدرسې د وړو جنکو د پاره د اولې دویمې درېمې څلورمې درجې تنظیمات په دې خوښه علاقو کې شوي دي د دې مدرسو کې خپل بچي داخل کې زمارون دلونه خپل داخل کوي آینده زمانه به د خو مؤمنان او الله به موږ له مؤمنان زنانه راکي په دې علاقه کې به نیکان زنانه پیدا شي په دې علاقه کې به دعات زنانه پیدا شي هغه د قرآن او د حدیث دعوت کوي او د خپل بچي د علم د کتاب او سنت کې داخل کوي کومړګ زموږ سره مدرسه د اولاد درجې نه والد صحیح بخاری پر ټول کتابونه لوستل کېږي 1 روپۍ فیس هم بګې نشته نه بګې داخله فیس شته نه بګې شرطونه شته نه بګې د لباس شرطونه شته دا غزه تنظیمات چې څومره دی ډوړې دغه سرکاري ملاويږي د مدرسې د خوانه ملاويږي کڅوګ یتیمانان هغه ته بستر د مدرسې د خوانه ملاويږي کڅوګ یتیم هغه ته هلکا پلګه دوايي د مدرسې د خوانه ملاويږي چې اپریشن بګنی یو هلکا پلګه دوايي د مدرسې د خوانه ملاويږي دا مفت تعلیم د قرآن او د حدیث د اول درجې نه والا د اخري درجې پورې حفظ د اول سپاره نه والا اخري سپاره پورې دا په کومبل کې تاسو ملاويږي سکل نظام په کې دا چې څوک انګلیش زکی داغه د پاره به هم استادانه کزوګ ریاضي زکی داغه د پاره به هم پیریډونه پکې د انګلیش یا د ریاضي پیریډونه پکې همي چې سکول زکی دا مفت تعلیم د زما استاد په علاقه کې د زما استاد بچی دا غینه کله درته غل رامي ګوري کله خلک لګیا دي ټیبل ټاک د ټاک د سمرداري د خلک هغه کوي چا بګی ځانه میشته دا د هلاکت ولا فلمونه خلک ګوري دا د هلاکت رامي ټول زمانه او شپې دا د پبجي گیمونه کول زما استاد بچی بدی کې اخته دي خلک وي ملک تباش ملک حکمرانان تبا کو ملک تبا شو ملک دا چلو شو به هیراله من صرف جاړو او صرف دا ګیلی یو بل نکو د دې روکتام نکو روکتام پدې کېږي چې سړی خپل بچي علم تکې نه مال الله 15 بچي او شپږ بچي را کړ دي لونه را الله را کړ دي د جنکو مدرسې شته دا جنکې په جنکو مدرسو کې داخلول پکار دي الکان بعضي په سکول کې داخل کا او بعضي الکانو مدرسو کې داخل کا ان شاء الله سرور 15 کاله پس تا بکور کې به عالم موجودي تبه نه په سعودي عرب کې و بل ملک قبر کې به پروتي دا عالم بستا د کور دا غاړه به صحیح طریقه باندې چلی استاد کور ټول سمت به بیا د عالم د وجنه برابرۍ کور کې به دا کشران داغه د وجنه نه گمراه کیږي بیا به الله بل پیدا کوي هغه به د نور خلق علم لبوزي بیا به الله بل پیدا کوي دا سلسله به دغه شان د علم جاری زمارونو